د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 40مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 40مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې 40مې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 40مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 40مه برخه کې اورېدلي وو چې د مصر د برقي ډلې لپاره دورغام او ملک شادر دواړه یو شانو. دورغام په مصیبت کې راتړل شوی و، نو دې ډلې یو په یو دورغام شاته پرېښود. څو ورځو کې خزانه خالي شوه. دورغام ته د رقم اړتیا وه. هغه کولی شول چې د خلکو نه په زوره رقم واخلي، خو په دې ورېده چې که چیرې په خلکو زور راوستل شي نو هسې نه چې پوځ یې په خلاف راپورته شي. پوځ هم کرار د هغه څخه لرې کېده. خو څرنګه چې هغه صدراعظم و، نو په همدې خاطر د وقف شوي املاکو ټول محصولات د هغه په لاسو کې وو. کله چې خزانه خالی شوه نو د اوقافو رقم هم په خپل لاس کې واخیست. په دې کار سره په خپلو خلکو کې نارامي را پیدا شوه او خلکو به په ډاګه دورغام ته بد رد ویل. هغه چې ویل کېږي چې دنیا د عبرت ځای دی، نو همدا د دورغام حال و. څو ورځې مخته یې نوم په دارالوزارت او د خلافت په حریم کې پادشاهي کوله، خو اوس د هغه ذات د عبرت نښه ګرځېدلې وه. فوز هم ورځ په ورځ راکمېده. دورغام به چې هرې لوري ته ووت نو خلکو به ورته د سلام کولو په ځای شاګانې راړولې. بیا خبره دې ځای ته راورسېده چې د هغه د خواخوږو شمېر یوازې 1500 سپاره عسکر پاتې شول. په دې شمېره کې د هغه فوز او غلامان هم شامل وو. د برقي امراو څخه یو هم په دارالوزارت کې پاتې نشو. ټولو د هغه ملګرتیا پرېښې وه. د بل اړخه دورغام قاصدانو به هره ورځ د خلافت د حریم دروازې وټکولې، خو چا یې اواز نه اورېده. معلومه نه وه چې کله به هم دورغام د ځان سره داسې فکر کړی و چې هغه خلک چې د هغه لپاره د خپل وینو د تویولو لپاره حاضر وو، نن ورته د هغوی مخ هم نه تر سترګو کېږي. اخر د مصر صدراعظم د هرې لوري څخه نهیلی شو. خپل ټول سپاره له ځانه سره واخیستل او د خلیفه حریم ته ورغی. د هغه د راتلو د خبر سره سم د خلافت د حریم دروازې وتړل شوي او د محل په هغو کړکیو باندې پردې راخپرې شوي. چیرې به چې خلیفه کېناسته او د خلکو حال به یې کتلو. د دې کتلو سره سم ډېر احمقانه و چې پیلامه د بغداد د عباسي خلیفه په وخت کې شوې وه. خلیفه ته یې دومره پورته مقام ورکړی چې د هغه په محل کې ډېره ستره چوتره تیاره کړې وه. خلیفه به په اونۍ کې یو ځل هلته کېناسته او خلکو ته به یې خپل ځان څرګندوو. چوتره دومره لوړه جوړه شوې وه چې په کترونو کې د تېرېدونکو خلکو سترګې به په سختۍ سره تر خلیفه د کتلو پورې ورسېدې. کله کله به داسې هم و چې د خلیفه تر سترګو کېدل به ناشوني وو. د دې چوترې لاندې به یوه توره ټوټه راځړول شوې وه چې د خلیفه د نستوړي نښه وه. لاندې تېرېدونکو به دا ټوټه په دې خاطر ښکلوله چې هغه یې د خلیفه لاس ګاڼه. بیا چې کله په مصر کې فاطمي خلافت جوړ کړل شو، دی د بغداد د سني خلافت موازي وګرځاوه. د قاهرې د خلافت په حریم کې هم هماغه بد عادتونه او چټل رسومات رواج کړل شو. هماغه بد عادتونه او چټل رسومات رواج کړل کوم چې د بغداد په خلافت کې رواج کړل شي وو. دا لړۍ د بغداد او د قاهرې د خلافتونو تر اخري وختو لښکرو د سردار او سپهسالار اسدالدین شیرکوب په لښکرګاه کې میشت شوی و. هغه څو ځله د اسدالدین شیرکو نه وغوښتل چې په کلا باندې یرغل وکړي او قاهره ولکه کړي، خو شیرکو د دغسې خطر اخیستلو ته تیاره نه و. د هغه سره فوزیان کم وو او لا تر اوسه په مصر کې د څو سترو جنګونو د کولو سره هم مخ کېدلی وو. مصر ته د راغلي فوز د شمیرې په اړه ډېر اختلاف دی.
په یو ځای کې لیکلي چې د مصر د صوبې لپاره شرکو ته یوازې 2000 سپاره ورکړل شوي وو، خو دا صحیح نه بریښي. په بل ځای کې کاږي چې سلطان نورالدین زنګي د شرکو سره یوازې د ترکمنانو یو ستر لښکر هم ملګری کړی، شمېره یې چې هر څه وي، خو که چیرې د شرکو سره کوم ستر لښکر وای نو بیا به یې کلابندي دومره نه اوږدوله. اسدالدین شیرکو هم غوښتل چې د مصر د غلوی او ښایسته ښار د تباهۍ نه خوندي وساتي. په قاهره کې د سیدنا حسین او سید نفسیه درګاګانې هم موجودې وي، نو که چیرې عام یرغل هم بریالی شي نو د دې مقبرو د بې عزتۍ د نه کولو ضمانت به د چا سره نه و. د اوقافو د رقم د مصرفولو وروسته ډیر خلک د دورغام په خلاف شول او د دې امکان را پیدا شو چې هر وخت بغاوت سر راپورته کړي او عوام په خپله د ښار سترې دروازې پرانیزي. اسدالدین شیرکو هم د دې خبرونو نه له مخې کلابندۍ نرمه کړې وه. غوښتل یې که چیرې دورغام کلا پرېښودو ته تیار وي نو دې وځي، تر څو شیرکو په قاهره باندې ولکه وکړي. د بل اړخه دورغام د خپلو پاتې شویو 1500 عسکرو سره یو ځای د خلافت د حریم تر مخه ولاړو. هغه په دې اند و چې فاطمي خلافت به یا د ویرې او یا هم د زړه د رحم له لارې د هغه خبره واوري او د هغه ملاتړ ته به حاضر شي، ځکه په دې وخت کې د خلکو په زړونو کې دورغام نه د ویرې په ځای د خلیفه لپاره خواخوږي زیاته وه. خو خلیفه دورغام ته هیڅ ځواب ورنه کړ. د خلافت د حریم دروازې دورغام په مخ تړلې وي. کله چې د ماښام نه شپه شوه او دورغام وکتل چې د هغه د خواخوږو شمېره د 500 څخه 300 ته راښکته شوې ده، نو د خلافت د حریم دروازې ته ورغی او ودرېد او په ډېر دردناک اواز یې وویل: ای د فاطمې خلافت وارث او ساتونکیه، ته که زما نه اورې نو د مصر د ډوبېدونکي تخت و تاج مرسته وکړه او د دښمنانو د لاسو څخه یې وساته. ما ته زما جاسوسانو ویلي دي چې د مصر په سلطنت باندې د دمشق سنی سلطان په حکم حمله شوې ده او هغه د مصر د فاطمې خلافت دښمن دی. ای محترم او مقدس خلیفه، یو ځل په خپله چوتره باندې کښېنه او د مصر عوامو ته ووایاست چې هغوی زما سره مرسته وکړي. ای د فاطمیانو ستر خلیفه، یاد ساته که زه د دارالوزارت نه وویستل شم نو د خلافت په حرم کې به ته هم پاتې نشي. هو بلې درنو اوریدونکو، دورغام هغلته د خلیفه عضد نه د مرستې غوښتنه کوله، خو د بلې خوا د مصر یو هیئت په فسطاط کې په یوه تړون لاسلیک کاوه چې د هغې له مخې کلا شامي لښکرو ته ورحواله کړل شي، خو د هغوی دشتو کې ورک شو. هغه وکتل چې د 10 سپرو څخه هم کم شوي دي. هغه فکر کاوه چې کومې لوري ته ورته آواز راغی: ای ناپوهه، د واکمنۍ خیال د سر نه وکاږه او د خپل ځان په فکر کې شه، دا د دشمن در باندې راختونکی دی. خو د واکمنۍ غرور د هغه په خې کلکې کړې وي. په همدې وخت کې دورغام په غوږونو کې د شامي لښکرو د تکبیرونو او د الله اکبر آواز راغی. دورغام مجبور شو چې د باب زویلا په لور خپل اس ورتاو کړي. اوس نو د خپل ځان فکر کاوه. د کلا ساتونکو چې دورغام وکتل نو په ادب سره یې ورته سلام وکړ. دورغام په خپل لړزېدلي آواز کې د تیښتې پیدا کېدو هڅه وکړه. ویې ویل: دروازه پرانیزئ. ساتونکو په حیرانتیا سره ورته وکتل. د دښمن د تکبیرونو الله اکبر آوازونه هر شیبه را نږدې کېدل. دورغام اس ور نږدې کړ او د یوه ساتونکي په سر ودرېد. ویې ویل: دروازه پرانیزه او که نه وبه وژل شي. ساتونکي د دروازې په لور منډه کړه. بل ساتونکي ورسره ملتیا وکړه. دورغام اس لکه د هوا په څیر بیرون ووت او د قاهرې د آبادۍ نه بیرون چاپیریال کې ورننوت. دا وخت چې هغه کومې سیمې ته ورغلی و نو د هغې سیمې په خلکو یې ډېر احسانات او د هغه ځای خلک یې د حکم په اساس خپلو سرونو ورکولو ته هم تیارو. خلکو چې صدراعظم په خپله سیمه کې وکتلو نو حیران شول او د سترګو په رپ کې ترې خلک را چاپېره شول.
د دورغام ډوبېدونکي زړه ته لږ څه آرام پیدا شو. خپل توان یې راټول کړ او خلکو ته یې په وینا کې وویل: ای د قاهرې زړور اوسیدونکو، ما ته وګورئ او ما وپېژنئ. زه ستاسو صدراعظم یم، د مصر د سلطنت د وزارتونو خاوند. ما تل ستاسو ډېر خیال ساتلی دی. تاسو هم تل زما د وفادارۍ حکم په ځای کړی دی. زما خواخوږو، اوس زه په مصیبت کې راښکېل شوی یم. دښمن کلا بنده کړې ده او نمک حرامو زما ملتیا پرېښې ده. تاسو زما په حق کې توره راواخلئ، زما صدارت وساتئ. زه به د مال او دولت په واسطه ستاسو کورونه ډک کړم. د خلکو څخه یو کس آواز وکړ: لیونی دی، لیونی. دورغام په ډېر غمجن اواز سره وویل: زما عزت وکړئ، زه ستاسو صدراعظم یم. د خلکو څخه یو په لوړ اواز وویل: تا کله د ملک شادر عزت وکړه؟ هغه هم صدراعظم و. دورغام چیغه کړه: هغه غدارو، ته خو د هغه نه زیات غدارې. خلک نور د کنټرول نه وتونکي وو. دورغام متوجه شو چې اوس وخت خراب دی او په دې حالات کې زما سیوری هم زما سره یو ځای نه ځي. بیا خو د دې خلکو نه ګیله نشي کېدای. په دې خاطر باید له دې ځایه ووځم. دورغام خپل اس راتاو کړ او غوښتل د دې ځای ووځي، خو د خلکو هجوم دومره زیات شوی چې دورغام اس د وتلو لاره نه پیدا کېده. خلکو پرې چغې وهلې او سپکې سپورې ورته ویلې. دورغام وبرید او څلورو خواو ته یې وکتل. هغه ته په یو ځای کې د خلکو شمېره کمه تر سترګو شوه. اس یې همغه لوري ته ورتاو کړ او د هغه ځای یې والوت. اس لږ وروسته دورغام کنټرول کړ، خو کله چې رسۍ نرمه شوه نو اس په ځغاسته شو او په ډېره چټکتیا سره مخ ته ولاړ. کوم وخت چې دورغام د خلکو څخه د وتلو هڅه کوله، هغې لوري کې د ګند د غورځولو کنده وه. دورغام دغه کنده هغه وخت وکتله چې اس یې ورنږدې شو. دورغام په پوره ځواک سره د اس واګې راښکودې. کله چې د اس گردن راتاو کړل شو نو هغه په دوو پښو ودرېد. په دې وخت کې دورغام د لاسو څخه واګې پرانستل شوې او پښې د رکاب څخه ووتلې. خپل توازن یې ونه شو ساتلی او ټوپې کړ او د کندې هغه بلې لوري ته ور وغورځېد. خو بلې درنو اورېدونکو، په همدې ټوپ را ټوپ کې اس کندې ته ولوېد او مخکې دواړه پښې ماتې شوې. د بل اړخه دورغام هم په ځمکه را پرېوتی و. په همدې وخت کې ورته هغه سپکې سپورې ویونکي هم ورسېدل. د دورغام سر یې په نیزه کې پورته کړ او په چیغو او سرو باندې کلا ته ورننوتل. عجیبه خبره ده چې دورغام په دې توګه وژلو باندې د غرب تاریخ په لین پول ډېرې اوښکې بیولې دي. هغه دورغام په ستاینه کې لیکلي. خلکو هجوم د هغه سر قلم کړ او په خوشحالۍ سره یې هغه بازار ته ورساوه. د هغه وجود یې سپیو ته پرېښود. د یوه زړور او جنګېدونکي سردار سره داسې معامله وکړل شوه. هغه د ښه صورت او ښه اخلاقو خاوند و. ښه دماغ یې درلود او عالي همت یې هم ورکړل شوی و. د خپل وخت شاسوار او غوره غشه ویشتونکی و. دا صحیح ده چې دورغام د ډېر یو خونړي انجام سره مخ شو، خو دا د حکومتونو خصوصیات دي. لکه یو مشهوره وینا ده: یا تخت یا مرګ. دورغام په مړینه اوښکې بیول په هغه وخت جایز و چې هغه خو د خپل ولس لپاره لږ څه ښېګړه هم ورسولې وه. هغه هم د ملک شادر سره ډېر بې باکه سلوک کړی و. هغه په خپله د ملک شادر پسې لیک ولېږه او هغه یې د سعدیه نه بیرون راوویست. خو کله چې هغه صدراعظم شو نو د هغه مخالفت پیل کړ. ان تر دې پورې خبره ورسېده چې
ملک شادر قاهره پرېښوده او وتښتېد. د هغه زوی علي یې په پوره بې دردۍ سره ووژلو. د نورو دواړو زامنو درکې معلوم نه دی چې چیرې به وي. هغه وخت چې د قاهرې د خلکو پلاوی د شامي لښکرو په لښکرګاه کې د سپه سالار په خیمه کې تړون لاسلیک کړ، نو هماغه وخت شیرکو صلاح الدین ته حکم وکړ چې صلاح الدینه ته به قاهرې ته ورځې او خلکو ته به ډاډ ورکوي چې د هغوی ځان و مال، ابرو او عزت د اسدالدین شیرکو له اړخه ضمانت کیږي. په دې اساس بالکل په امن کې ژوند کوئ، خو که چا شرارت وکړ نو سخته سزا به ورکړل شي. صلاح الدین ورته په ادب سره ځواب ورکړ د سپه سالار د حکم تعمیل کیږي. د صلاح الدین خبره لا ختمه شوې نه وه چې د خیمې پهرهدار دننه راننوت او ویې ویل د مصر پخوانی صدراعظم د لیدنې غوښتنه کوي. اسدالدین شیرکو وخندل، ویې ویل اوس نو ملک شادر ته پخوانی صدراعظم مه وایاست، هغوی په عزت سره دننه راولئ. پهرهدار بیرون ورغی او سم د لاسه یې ملک شادر دننه راوست. ملک شادر ډیر خوشحاله و، هم د سترګو یې خندا معلومېدله. محترم سپه سالار په کومو خلوص او زړورتیا سره دی چې زما مرسته کړې ده، زه د هغې په اړه له تاسې نه د زړه له کومې شکریه ادا کوم. اسدالدین شیرکو د لاسه ونیوه او لاندې په فرش یې کېناوه. د شیرکو په خیمه کې یوازې یوه درۍ غځېدلې وه. تر مخه یې نوري امرا په پوره سلیقې سره ناست و. د قاهرې څخه راغلي عوامي پلاوي هم په همدې خیمې کې موجود وو. هغوی د اسدالدین شیرکو سره کتلي وو او همدلته یې ټوله معامله حل و فصل کړې وه. سپه سالار اسدالدین شیرکو ورته په نرمې لهجې سره وویل ته باید د هغه حقیقي خالق شکر گزار اوسې چې خپلو بندګانو ته د عزت او ذلت په ورکولو قادر دی. د هغې وروسته د هغه عظیم سلطان شکریه ادا کړئ چې ستا د خراب حالات په وخت کې له تا سره مرسته وکړه او نن ته د دې جوګه شوې چې خپله پخوانۍ دنده بیرته ترلاسه کړي. بېشکه زه د خپل خدای په لکونو وارې شکر ادا کوم. همداراز د دمشق د سلطان هم شکر گزاره یم چې له ما سره لښکر راولېږه او ما ته د مصر د عظمې د صدرات مقام بیرته رانږدې کړ. د ملک شادر په لهجې کې خلوص تر سترګو کېده. اسدالدین شیرکو څه ویل غوښتل چې ملک شادر یو ځل بیا وویل هیله لرم چې سپه سالار به ما ته په قاهره کې د دارالوزارت په لور د تللو اجازه راکړې وي. شیرکو ورته په خندا ځواب ورکړ مو خپل کار مکمل کړی دی. ته چې هر چیرې تلل غواړې نو تللی شي. دوارغام هم وژل شوی دی او د هغه دواړه ورونه زما په بندیخانه کې پرته دي. مصري پلاوی ستا ملاتړ کړی دی، خو بیا به هم داسې مناسب وي چې ته د دارالوزارت په لورې د فوځیانو په ساتنه کې ولاړ شي. کیدای شي په عوامو کې ستا مخالفین هم موجود وي. په دې خاطر احتیاط ته اړتیا ده. د نوري امراو څخه یوې شرف الدین برغش د هغه د خبرو تایید وکړ. ویې ویل د سپه سالار فکر بالکل صحیح دی. د مصر صدراعظم نه یوازې په فوځي ساتنه کې ولېږئ بلکې د دارالوزارت د ساتنې لپاره په دروازه کې یو فوځي ځواکمنه ډله هم وټاکئ. عین الدوله فاروقي یو قدم مخته ولاړ. ویې ویل دروند سپه سالاره د مصري خلکو سره زموږ تړون لاسلیک شوی دی. په دې خاطر اوس نو زموږ لښکر د کلا نه د بیرون پاتې کېدو په ځای باید د کلا دننه قیام وکړي، ځکه چې هر وخت د کومې حادثې د پیښېدو امکان شتون لري. دا چې د ملک شادر په زړه کې به څه و په دې اړه کوم معلومات نشته، خو د هغه د څهرې څخه څرګندېده چې هغه ته د کلا دننه د شامي ځواکونو اوسېدل د منلو نه دي. کېدلو سره سم ملک شادر وویل سپه سالار چې څنګه لازم وګڼي هماغسې قدم اخیستلی شي.
ځکه چې هغه فاتح دی او زما حیثیت لا تر اوسه پورې هیڅ دی، خو دا ضروري ده ګمانه وي زه به نه توانېږم چې د هغوی مرسته او تعاون ترلاسه کړی شم، او یو وخت نه یو وخت به زه د هغوی د قهر او غضب لاندې راځم. ملک شادره هیڅکله به هم داسې نه کېږي او نه یې موږ غواړو چې داسې وکړل شي. اسدالدین شیرکو سم د لاسه تردید وکړ او ویې ویل که چیرې ستا په فکر کې چې کلا ته د لښکر ورننوتل به داسې بدګماني را پیدا کړي نو بیا خو موږ همدلته په فسطاط کې قیام کوو. یوازې صلاح الدین به د څو سپرو سره له تا سره یو ځای دارالوزارت ته ولاړ شي او تر هغې به ستا په محل کې موجود وي چې ته یې اړتیا محسوسوي. که ته وغواړې نو دارالوزارت ته د ورننوتلو سره سم صلاح الدین او ورسره سپاری بیرته رالیږلی شي. ملک شادر ورته په خوشحاله توګه وویل صفه سالاره ډېره ډېره مننه، تا زه د یو ستر جنجال نه راوویستلم. صلاح الدین به د خپلو سپرو سره یو ځای هلته زما په محل کې اوسي او تر هغې به اوسي تر څو چې زه ضرورت احساسوم. ما د هغه د زړورتیا ډېرې کیسې اورېدلې دي. ستا لښکریان وایي چې د بلیس د فاتح لقب د همغې سره ښایي. عین الدوله فاروقي بیا ډاډمن نه شو، ویې ویل معزز صفه سالار که چیرې شامي لښکرې د کوم دلیل له مخې په داسې حال کې چې هغه دلیل په خپله هیڅ وزن نه لري د کلا دننه قیام نشي کولی نو بیا د مصر د صدراعظم سره یو پوه وګړي تګ ته اړتیا ده، ځکه که کومه ستونزه پیدا شي نو هغه به د خپلې تجربې له مخې هواره کړي. اسدالدین شیرکو ورته په ترخه ژبه وویل عین الدوله په هر وخت کې د تورې ژبه نشي استعمالیدی. هغه چا چې خپل ځان باندې هم صرفه ونه کړه او د دمشق د دربار راورسید د هغه محل ته زموږ هر سردار پرته له ویرې او خوف نه ورتلی شي او پاتې شو دا چې هلته به کوم اونچ پونچ را پیدا شي نو د هغې لپاره به په خپله صلاح الدین د داسې تدبیر نه کار واخلي لکه څنګه چې یو ډېر پوخ او په تجربو ډوب سردار ترې. د شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 40مه برخه. دا چې په راتلونکي 43مه برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکي برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.